په ډرون برید کې د پاکستاني طالبانو د مخکښ مشر اسد افریدي د ژوبلېدو ضد او نقیض راپورونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته وویل تېره شنبه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار د لعلپورې ولسوالۍ په راماتې نوم سیمه کې د پاکستان په ډرون برید کې د پاکستاني طالبانو یو مخکښ مشر اسد افریدي ټپي شوی او 2 ساعتونکي وژل شوي دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې هکله څه نه دي ویلي. د طالبانو ننګرهار امنیه قومندانۍ بیان نن پنجشنبه اسد 26مه افغانستان ته انټرنیشنل ته وویل چې د افغانستان په خاوره کې د اسد افریدي ټپي کېدل هیڅ حقیقت نه لري. تر اوسه تحریک طالبان پاکستان د خپل دغه مشر د وژلو یا هم د ټپي کېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د افغانستان په خاوره کې شوي هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو پورې اړوند جماعت الاحرار کوچنۍ ډلې د یو مشر اسد افریدي په نښه کېدو په اړه څه نه دي ویلي. اسد افریدي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د ډېر اسماعیل خان لپاره د والي په توګه ټاکل شوی و، خو د ځینې خپلمنځي اختلافاتو له امله له دندې ګوښه شوی و. راپورونه وایي اسد افریدي د پاکستان بلوچستان ایالت ژوب سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر مرکز خونړي برید کې چې څو ځانمرګو بریدګرو کړی وو پړه یې پر غاړه اخیستې وه او دا کار د دې ډلې د خپلمنځي اختلافاتو لامل وګرځېد. سرچینې وایي اسد افریدي د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزي شورا نیوکه کړې وه چې د دې ډلې د یو مشر عمر خالد خراساني د وژلو په تړاو یې څېړنې نه دي کړي. عمر خالد خراساني د تحریک طالبان پاکستان له مخکښو مشرانو څخه و چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسېدو څخه څو میاشتې وروسته په پکتیکا د خپلو څو تنو ملګرو سره د سړک غاړې یوې چاودنه کې ووژل شو. نوموړي د پاکستان حکومت او د دې ډلې د سولې خبرو اترو ټیم کې هم غړیتوب درلود. په لعلپورې کې د دې هوایي برید په اړه په داسې وخت کې راپورونه لاس په لاس کېږي چې 2 ورځې وړاندې طالبان دفاع وزیر ملا یعقوب ټینګار وکړي چې د افغانستان خاوره چاته خطر نه دی. هغه د پاکستان له نوم اخیستو پرته زیاته کړه یو شمېر هیوادونه پر خپلو ځواکونو میلیاردونه پیسې مصرفوي خو د خپل هیواد امنیت نشي نیولی او پړه یې پر افغانستان اچوي.